کرزی ښځینه نطاق کې دې د ماسک اغوستلو له حکم څخه سرغړونه وکړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د ښځو د حجاب په پلمه د طالبانو له وروستیو قیوداتو سره مخالفت څرګند کړی. نوموړي له CNN تلویزیون سره په یوه تازه مرکه کې وویل چې په چادرۍ د ښځو پوښل او دغه راز د طالبانو له لوري د حجاب په نوم ښودل شوې بڼه د افغانستان د فرهنګ برخه نه ده، بلکې بهر نه دغه هېواد ته راوړل شوې ده. نوموړي په ورته وخت کې د تلویزیونونو د ښځینه ویاندویانو په اړه د طالبانو د حکم مخالفت کړی او ویلي چې دوی نه باید د طالبانو هغه امر پر ځای کړي چې په ماسک کې د لا نور مخ پټول پرې اجباري کړي دي. د طالبانو یاد شوي قیودات په پراخه او نړیواله کچه توندو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د حامد کرزي یادې څرګندونې په داسې حال کې دي چې خپله دی هم د طالبانو په نظربند کې دی او شاوخوا 9 میاشتې کېږي چې کابل ته د وتو اجازه نه ده ورکړل شوې. کابل نه د وتو اجازه نه ده ورکول شوې. په وروستي ځل کرزي ته نږدې سرچینو افشا کړه چې طالبانو نوموړي ته په متحده عربي اماراتو کې د دغه هېواد د متوفي مشر د جنازې او غمرازۍ په مراسمو کې د ګډون په هدف د سفر اجازه نه ده ورکړې. قدرمنو کتونکو، تاسې دغه موضوع ته تړاو څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.